د کارغه کیسه. یو وخت یو کوچنی کارغه و چې نوم یې لالي و. لالي له خپلو 2 بچیانو سره په یوه لوړه ونه کې اوسېده. د هغې بچیانو لا الوتل نه ول زده کړي، خو دا به هره ورځ له هغوی ته به یې خوراک پیدا کوه. یو سهار چې لالي د سیند یا د جهیل څنډې ته ولاړ، هغې د یوې ونې له څانګې څخه میوې راواچولې، خو هغه میوې په خټه کې ولوېدلې. لالي غوښتل چې هغه میوې راوباسي، خو د دې پښې او وزرونه په خټو کې بند شول. دا ډېره وډاره شوه او چغې یې کړې: مرسته، څوک شته؟ زه بند پاتې شوی یم. لومړی یوه غوا راغله، دې ترېنه مرسته وغوښته. هغې ورته وویل: بخښنه غواړم، زه باید خپلو بچیانو ته ورشم، وخت نه لرم. بیا یوه هوسۍ راغله، هغې هم دې سره کوم کومک ونه کړ. د هغه نه وروسته یو ګیدړ راغی. ګیدړ چې کله راغی، هغه ډېر خوشحاله سو او ویې ویل: آها، نن زما کار وشو، اوس به ښه ډوډۍ راته برابره شي. لالۍ پوه شو چې ګیدړ د مرستې نیت نه لري او بلکې غواړي چې ویې خوري. هغې هوښیاري وکړل او ګیدړ ته یې وویل: مهرباني وکړه، زه به ځان لږ پاک کړم په اوبو کې، د هغه نه وروسته به مې وخورې، ځکه خټې به تا ناروغه کړي. ګیدړ ورسره ومنل او لالي جهیل ته ورغی او ځان یې په اوبو کې ومینځه، خو وزرونه یې لامده شول. هغې لمر ته وزرونه لامده کړل. ګیدړې فکر کاوه چې هغه لا هم لانده دي او الوتلی نه شي، خو کله چې وزرونه لږ څه وچ شول، نو هغې الوت وکړ او لاړه وتښتېده. ګیدړ حیران شو او ویې ویل: ای کاش ما دومره تمه نه وای کړې. لالي په خوښۍ سره چیغه کړه: حرص تل تاوان کوي، خو هوښیاري تل ګټه راوړي.